نو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترور لور ده د دې نیکو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه یو د عبدالمطلب سیبو د دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کی نکاح د زید ابن حارثه رضی الله تعالی سره شوی و او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرده غلام او نبی علیہ السلام په زویتوب باندې نیولې و نو چې کله نبی علیہ السلام اراده وکړه چې د زید رضی الله تعالی نکاح وکړي ځکه زوی ورته ویلې و نو د خپل ترور لور پسې پیغام د نکاح ولېګو ویزه تا خپل زوی زید لغواړم نو دی انکار وکړو او د دې رور او اغم انکار وکړو عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ وی موږ د لوی خاندان سره تعلق ساتو موږ د قریشو د خاندان یو او زما خور به نکاح کوي نو د یو آزاد شوی غلام سره به نکاح کوي ځکه چې عربو کې دا عادت و چې کم سړی به د غلامۍ نه آزاد شوی و نو آزاد خلکو به د هغه سره خپله رشته نه کوله ځکه هغه ته به یې لږ سپک کتل مړی وي دا خو هغه سړی دی چې په غلامۍ کې تیر شوی دی نو زینب رضی الله تعالی هم دا خبره بده وګڼله وی زه به د یو آزاد شوی غلام سره نکاح کوم او د دې چې کوم ورور و عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه هغه وی نه زه خپله خور داسې سړي له ورکوم چې هغه غلامي تیره کړې ده موږ دا نکاح نه کوو الله تبارک وتعالی د آیاتونه مبارکه نازل کړو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا یو سړی له هم دا جایز نه دی او یو خزی له هم دا جایز نه دی چې کله الله د الله رسول یو فیصله وکړي چې بیا د دوی اختیار داغه نه ورستو پاتې شي دوی له بیا اختیار نشته چې کله فیصله الله وکړو د الله رسول وکړه او چې د الله او د الله رسول نافرمانی وکړه د ډیر په گمراهی ښکار سره گمراه شو د گمراه شو دا انسان چې کله د آیتونه مبارکه زینب بنت جحش رضی الله تعالی ووریدل او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی خور ورور د آیتونه ووریدل چې پوه شو چې دا آیتونه خو زمونږ متعلق الله نازل کړو چې وما كان لمؤمن ندی جایز یو مؤمن سړی لرا نو د مؤمن سړی عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی مراد دی ولا مؤمنه او نه مؤمن خزل جایز دی چې د الله او د الله د رسول خلاف وکي د مؤمنه مراد زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې دا خو الله مونږ ته فرمایلو چې الله او د الله رسول یو فیصله کړی نو تاسو له اختیار نشته دی چې څنګه دا آیتونه ووریدل کنه بس موږ د نکاح ته تیار یو مونږ ته دغه رشته منظور ده او صحابه کرامو کنه آمنا وسلمنا بس چې ایمان مونږ وروړو بیا چې الله او د الله رسول سو فرمایل بس پاغي باندې لبیکو دا نه و چې زبا داسې کوم او داسې کوم د عمر رضی الله تعالی متعلق راضی وی کو هغه ډیر زیات غوسه او ډیر زیات غوسه او په یو خبره باندې ډیر زیات کلک ولاړو خو چې دې خبرې نه به خبر شو چې عمر ته خدا وای خدا الله کلام دا وای عمر ته خدا وای حدیث مبارک کې داسې راځي او عمر رضی الله تعالی بالکل بیا خاموش ولاړو د قران او د حدیث متعلق داغې نه مخ کتل بیا عمر خبره نه کړي دا دغه شانو چې هر څومره په یو خبره کلک ولاړو هر څومره به غوسو خو چې دا ورته ویل شو چې د الله حکم دا دی عمره د الله د پیغمبر حکم دا دی عمره ته دا وی والله د الله رسول دا وی بس عمر به خپل خبره پریخي وا یا به خاموش او بس دا د صحابه کرامو عادت ښه نن زمانه کې داسې دي کنه ته به یو سړی پسې لاړ شي یاره روغه وکا قران دا وی حدیث دا وی یاره مولوی صاحب ټیک شو شریعت په دا وی خو پښتونولي هم ده کنه پښتو هم ده کنه خپ وی او قران خدا وی شریعت خدا وی خو پښتو سوی هغه پښتو د سره پښتو نه د چې د قران او د حدیث مخالف پښتو هغه پښتو د چې د قران او د حدیث موافق وي موافق صحابه کرامو به چې دا ووریدل چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مخکې بل خبره بیا دا غي نه و بس چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مونږ تیار یو نن چې مونږ په څومره په گمراهۍ کې اخته یو صرف د دې خبرې د وجې نه اخته یو چې مونږ وایو ټیک د مولوی صاحب شریعت به دا وی خو لکه زما خبره دا ده کنه نو زه به د خپل خبره کوم کنه نو زینب رضی الله تعالی او چې دا غي رور دا خبره ووريده کنه دا خبره ووريده چې د الله او د الله د رسول دا حکم دی چې د زید رضی الله تعالی سره دا نکاح وکي بس هغه مونږ تیار یو مونږ ته دا نکاح منظور ده نکاح وشوله خو په نکاح کې جوړ بیا را نغی د خځې او د خاوند جوړ نه راتو دا غي وجه دا و چې زینب رضی الله تعالی د قریش د خاندان نه و د نبی رسول الله د ترور لور و او زید ابن ثابت رضی الله تعالی اخو آزاد شوی غلام وو
نو دی زینب رضی الله عنها په ځان اوچت حساب ادي وجینا سړی د پکار دی چې کله د خزه کوي کنه نه د ځان نه د پکوس خاندان کې او کې په پورته خاندان کې دی نه کوي ښا خزه چې کوي د ځان نه پکوس خاندان کې او کې په پورته خاندان کې مکوه ځکه چې د ځان نه د پورته خاندان کې وکړه په دویمه خبره به درته پیغور کوي کنه چې ته یو خبره کوي هغه به درته بل کوي او چې ته لږه خبره کوي استا په کور کې څه دی زما د پلار کور لور شته ستا کړه خو زه تباہ او برباد شوم سړیا بس پیغور به درته پاره خبره باندې کوي نو چې نکاح کوي د ځان نه پکوس خاندان کې کوه په بر خاندان کې مکوه کنه بیا به درته وای چې ستا کړه ما چرته خورز ولې د چراغلی در کرای ما راشه زما د پلار کرا کو د پلار کرای د ډوډۍ درک نه لګي خو خزه وي خو د کلی نواب د خاون ته وي ټیک شو کنه د خزه خدا عادت ده کو د پلار کور هر څومره خو خاون ته وي ته مړه سجور زما د پلار کور لته دا خو لنګر چلیږي ټیک ده کنه نو سړی له پکار دی چې عام طور پر د خزه کې د ځان نه پکوس خاندان کې وکي نو د زینب رضی الله تعالی خاندان اوچتو نو هغه به د زید رضی الله تعالی سره جوړخ نه راتو ځکه زه قریشی ما او ته یو آزاد شوی غلامي نو د یو بل سره جوړ نه راتو نو د زید رضی الله تعالی بار بار په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راتو وی د الله پاک پیغمبره ستغه د ترور لور نه د زینب زه نشم ساتلې زه پرېدم زه نشم ساتلې زه پرېدم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نه زید ګوره دا کارونه د نبی اسلام سره زیات فکر زکو چې دا نکاح نبی علیہ السلام کړی و زینب رضی الله تعالی دا نکاح نبی علیہ السلام کړی و ویو خدا نکاح ما وکړه چې اوس ورله زید طلاق هم ورکی نو ما خو خپل خاندان هم ډیر زیات خپشي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل زید داسې مکوه بار بار به معنا کا یو ورځ زید رضی الله تعالی راغی وی دا الله پاک پیغمبره ما زینب ته طلاق ورکو ستاغه د تور لور ما پری خود لزین شم ساتل نور دا خبره چې او پکاروم دادا چې کله د خزي او د خاون پمنس کې جوړ نوي کنه نبی شریعت دا لار راستولې د چې طلاق ته وکړي طلاق الله راستولې دی لده ځکه چې کله د خزي او د خاون جوړ برابر وي بس بیا مزيدي دغه کور نه بل خيسته کور بیا نشته دی چې د خزي طبيعت د سړی سره ولګیدو د سړی طبيعت د خزي سره ولګیدو دغه کور په دنیا کې بیا جنت ته ولی کو په دې کور کې وچه ډوډۍ وي خدا دې خزي ته د هر سنه خوګه ده دا ډوډۍ چې کله خاون د مینی وي او زړی وسره لګېدلې وي او چې کله خزه د مینی وي نو دا سره کو بار زری شي کنه خو چې مازیګر د چوټي شي د به کور ته ډیر په خندا او په خوشاله را روان وي او چې کور ته راورسي او د خپل بیبي سره کینی بس د ستړي ختمه نو چې کله د خزه او د خاون د یو بل سره طبيعت ولګېدو د په دنیا کې لوی نعمت او دغه کور بیا د جنت یو نمونه د په دنیا کې خو چې کله د خزه او د خاون د یو بل سره طبيعت ونه لګېدو دغه کور بیا په جهنم کې یو د جهنم د قسمونو نه یو قسم دی په دنیا کې دا کور بیا دوزخ ته ځکه چې د خزي بیا خاون بدی شي او د خاون خزه بدی شي او د یو بل نخلاصون کیږي نه نو بیا دغه کور ډیر د سختو کور دی او ډیر د مصیبتونو کور دی نو بیا د شریعت مسله دا ده چې د خزي او د خاون د یو بل سره جوړ نه راتو کو د خزي ور سره ځل نه لګید ګناه خزي توا نو دا د خاون نه خلع والی چې کله خلع اخلي دا خزه به د خاون تخپل مہر پریدي کوری پسې لیکل دي جیداد پسې لیکل دي مہر دي دا ارشه به دا خاون ته پریدي وای دا ارسه در تپات خو بس تا سره میزړه نه غواړي نو مال طلاق راکا دي ته شریعت کې بیا خلع ویل شي او کو ګناه د خاون وو نو بیا پکار د چې د خزه ته دا خاون طلاق ورکی او مہر ولم ورکی ځکه مہر داغي کیږي کنه ګناه خود د خزي خونه دی مہر بولم ورکي اوس مثلا نن سبا کم ځای کې جوړه ده د خزي او د خاون چې د یو بل سره طبيعت نه لګي جوړ نه راځي نو خزه بلاړه شي د پلار کره به مرور کینی الته خزم ګناګار ده ځکه د خاون حق نه پوره کوي دلته خاونم ګناګار دی د خزي حق نه پوره کوي اوس دوه خبرې دي کو د خزي ته ګناه او د پلار کره تلی دا ناشته ده او د خاون سره ژوند زړه نه غواړي نو پکار ده چې خلع والی کنه یعنی خاون ته د مہر پری دی او ځان دي آزاد خدا وی نه خلعت نه اخلم کنه ما خو سره لستولې سونه د خلعت اخلم نو بیا خو د لستولې سونه اخلي کنه نو خلعت نه اخلم نو عدالت ته بزم او رازم او دروغ به هم چې په ما باندې خاون ظلم کو او زبته کیس وګټم نو امبتی طلاق والا ما امبتی مہر والم دا خزه دی یاد اوساتی ګوګونا د دیو او د خاون نه طلاق واغستو مہر تیم واغستو د حرام مال واغست دا مہر د دینه کېدو او دی واغستو نو د حرام مال واغست ځکه چې ګناه د دې دا او طلاق هم دا غواړي
او بیا کې سورم کې چې ما ترې مہر میلاو شي نو دا مہر د دې په شریعت کې کیږي نه او د عدالت په زور واغس نو حرام مال واغس او کوچرته ګناه خاوند ته دی دا خزه زړه اخلي نه او اسې تنګي نو طلاق ورک کنه طلاق نه ورکي ولی طلاق نه ورکي ځکه کو طلاق ورکوم نو بیا مې په کم پلاټ لیکل دی کم کور لیکل او کم مہر دی دا خبرانه داوړي کنه نو طلاق نه ورکي په دې مجبوره کوي چې دا په خپل زمانه خلعوالي په دې مجبوره کنه دا خاوند یادو ساتي چې کوم خزر د طبيعت نه غستلا او دور له طلاق هم نه ورکاو په دې مجبوره کول چې دا وي چې مال طلاق راکړي چې ماته مہر پاتې شي او دا مہر دې سړی ته پاتې شو د حرام مال پاتې شو د حرام مال واغستو د خزي مال واغست بهر الله په کې یو فقهي مسله رااله نو د زید رضی الله تعالی او د زینب بنت حارث د زینب بنت جحش رضی الله تعالی یو بل سره جوړ نه راته نو زید رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه پیدا الله پاک پیغمبر ما ستاسو د ترور لور زینب له طلاق ورکو ورمه ولکو زکه زه غریب سړی ما غد مالدار کورنۍ د زما سره نور ژوند نکېږي هغه سره زما ژوند نکېږي کله چې د دې عدت پوره شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی الله تعالی ته فرمایل وی زیدا اوس لاړ شه او زینب ته وایا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما سره نکاح وکړه ګوره زید رضی الله عنه پس په خپل ولېګو د دې چې کوم مخکنی خاوند دای پس ولېګو ځکه چې په خلکو کې دا خبره مشوره نشي چې دا په نبی رسول الله دا خزه پرېخي ده نعوذ بالله ای ورشه زید ته پس په خپل لاړ شه زید رضی الله عنه چې لاړ کنه ګوره تقوا ته ګوره د صحابه کرامو تقوا ته ګوره اگر چې د پردي حکم لا نه راغله اگر چې د مخکنی خزم و د زینب رضی الله تعالی خو چې کله د لاړ کنه او زینب رضی الله تعالی ور وکړه سو نو د ور نه دی خو راغه ورته شاکړه او دی خو مخ کو ورته شاکړی دا او دی خو مخ کړی دی نو د دنې نه ورته आवाज شو وی سو کی وی زید یا مزیدو وی سره راغلی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا پس پیغام د نکاح را لګلې دی تر رضا یو کو رضا نه نبی علیہ السلام فرمایي چې د زینب زړه مات شو نو د هغه علاج دا دی چې زه سره نکاح وکم زینب رضی الله تعالی د دنې نه او فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر ته وایي زما د ترور زوی ته وایي چې زه پکې استخاره کوم بیا به جواب درکم زه پکې استخاره کوم بیا به صدر کم جواب درکم استخاره ګوره دور نه کمل زنانه وا چې زه د خلکو سره مشورې نه کوم زه مشوره د خپل رب سره کوم د خپل الله سره مشوره کوم او دا پکاروم د چې کله انسان رشتہ کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي چې د استخاره وکړي استخاري طریقه دا د استخاره ته د ورځم کولای شي د پاره شپه ضروری نه ده ایمرجنسي کار دی او چیرې زه دا کار کوم خو چې بدی کوم مال خیر او که خیر نه اوس اچانک کوي نو شپې ته انتظار مکو چې زه به د شپې کوم بیا واپس ود کېږم بیا به خوبی نه ما بس د ورځم استخاره کولای شي استخاره سره راشه 2 رکعات منځ کو پکور کې کوي کو په مسجد کې کوي څنګه چې 2 رکعات عام نفل کېږي د شانتي 2 رکعات نفل وکا او بیا د استخاری یو دعا ده په دې نماز په دې کتابونو کې لیکل شوی پاغه کې دعا کې یو لفظ راځي هاذا الامر ان هاذا الامر دا لفظ پکې راځي چې دغه هاذا الامر لورشي نو ته چې کم کار د پاره د استخاره کوي هغه کار به پزړه کې راولي هغه کار به پزړه کې راولي دغه دعا وایا تدین ورستو دغه کار کو پړه کې دراله چې زه کوم په دغه کې تعالی خیر دی او کو پزړه کې دراله چې نه کوم دغه کې تعالی څه دی خیر دی بس دغه د الله فیصله دستا ده پاره د ورځې استخاره کولای شي او د شپې استخاره کولای شي د شپې ماسوتن مازن ورستو 2 رکعات نفل وکا کو د عربی د دعا نه درځي نو په پښتو کې وایا الله دا کار کوما او مال پکې مشوره راکړه چې وای کم او کو وای نه کم زما د پاره به خیر شته او کو نشته د دعا پښتو غوښته شي کنه الله مال په دې کې مشوره راکړه چې کو مال پکې خیر وي نو زما په زړه کې واچو چې زه وکما او کو زما د پاره به خیر نه نو زما په زړه کې دا واچو چې زه ونه کم الله په پښتو کې دا دعا واړه او بیا د شپې د راوخت پورې مکه نه او د شخه نو کو خوب دی اولیدو خو سار به یو عالم ته بیان کی دریش په داسې اوکا او کو خوب دی اونلیدو بس دا غینه ورستو چې د کومه فیصله وکړه دغه فیصله د الله د طرف نه و خوب لیدو پکې څه ضروری نه دی ښا نو بهرحال استخاره کول پکار دي د کارونو کې نو زینب رضی الله عنها فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر ته وایي چې زه پکې استخاره کوم
بهرحال ته کله دې استخاره کوله الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته وفرمایل وی اے فرشتو راځي چې د زینب نکاح وکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره راځي چې د زینب نکاح وکړو په اسمان کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نو د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح الله تبارک وتعالى په خپل وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په اسمان کې په اسمان کې خو الله تبارک وتعالى نکاح وکړه په ځمکه باندې هم هغه کومه طریقه چې هغه وشوه د زینب رضی الله تعالی رور هغه نکاح وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دیو جنا زینب رضی الله تعالی به کله کله فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زه په دریو خبرو باندې ډیر نازېږم زه ناز کوم په دریو خبرو باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل زینب کمی خبرې دي چې ته په دومره ناز کوي وی یو خو ناز پدې کوم کنه چې د تمام بیبیانو نکاح ستا سره د خلکو کړی دا کم اولیاء چې دي خپل اولیاء او داغي نکاح ستا سره کړی دا او زما نکاح زما اولیاء نه د کړی بلکې زما نکاح زما الله ستا سره کړی دا یو خو په دې نازېګما چې زما نکاح په اسمان کې الله ستا سره کړی دا او دویم په دې نازېګما چې زما ستا نکاح یو دی عبدالمطلب صاحب زما ستا نکاح یو دی عبدالمطلب صاحب او دریم په دې باندې نازېګما چې زما په نکاح کې جبرئیل علیه السلام ډیر کوشش کړی دی جبرئیل علیہ السلام په ډیر کوشش کړی دی وی په دې دریو خبرو باندې زه ډیر ناز کوم بهرحال دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح وشو د زینب رضی الله تعالی سره کله چې نکاح وشوله او منافقین خبره مشهور کړه وی نبی علیہ السلام د خپل د زوی د خزي سره نکاح وکړه د انګور سره نکاح وکړه ځکه جاهلیت کې دا خبره مشهور و چې چاته به د زوی وی هغه به د زوی حسابېدل که څنګه چې د سړي خپل زوی وي نو بیا به داغه خزه په د باندې حرامه حسابېدله نو زید رضی الله تعالی د نبی اسلام خپل زوی خو نه کنه صرف زوی ورته ویلې و نو منافقین خبره مشهور کړو نبی رسول الله د خپل انګور سره نکاح وکړه الله تبارک وتعالى آیتونه مبارکه نازل کړو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سړو کې د اچا پلار نه دی دا پلارو یعنی زید رضی الله تعالی ته د زوی نه دی چې د انګور دا نو په زینب رضی الله تعالی سره الله دغه رسم خاتمه وکړه کو دا آیتونه نوې نازل شوه نو اوس پم داسې وکنه چې چا به یو سړی ته چې تم زوی نه بیا به داسې زوی ثابت لکه څنګه چې خپل زوی نو الله په دغه رسم ختم کو چې ګوره دا خپل زوی په شانتي نه دی ته د خزه د دې سړی انګورو نه دا نن سبا ته یو سړی ته وی چې لکه تم زوی نو بیا دغه خزه ستا انګور کیږي نه بعضې خلک داسې کوي که نه وایي دا د نکاح رور دی دا څه شی دی نو د نکاح د رور مزي بیا آزاد زی د ناوې سره په کمره کې ناست دي دا پکې د کم طرف راغلی دی د نکاح رور نشته دی ښه پردي خلک نه رونه کېږي وایي دا مې د نکاح رور دی نو بس بیا به دی په کمرې ته آزاد ورځي دا پکې نشته دی او وایي دا مې خور ده مونږ خو ټول مسلمانان د یو بل خویندې رونه یو بیا خو پکې پردې تاړو ضرورت نشته دی نه چې چاته په خوله باندې خور وي رور وي دا په حقیقت کې خور او رور کېږي نه نو منافقین خبره مشهور کړه وی نبی اسلام د خپل انګور سره نکاح وکړه الله تبارک وتعالى د آیتونه مبارکه سکړلو نازل کړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زینب رضی الله تعالی خواله ورغه او ولیمه وکړه ولیمه نبی اسلام د یوی بیبي ولیمه د سینه د کړي څنګه چې د زینب رضی الله تعالی ولیمه وکړه یو چیرې وغه علال کو صحابه کرام ته ویل وی راشه ډوډۍ وخوري صحابه کرام لاړو او ډوډۍ وخوړله چې کله صحابه کرام ډوډۍ وخوړله نو ټول صحابه کرام بار ته ووتل درې تنه داسې وو چې هغې د نبي اسلام په دې کور کې کېناسته خبرې شروع کړي په دغه ټایم کې لا د پردې حکم نه و راغلی پردې حکم نه و راغلی نو هغې کېناستل په خپل منځ کې خبرې شروع کړي د یو بل سره گپ شپ لګاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګ ووتو بار ته چیرې کېدې شي زر اعظم نو دوی په پاسېدلی خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راغی دوی له هغه شانتي ناستو خبرې کولې د یو بل سره په گپ شپ کې مصروف وو هغه خبره په نبی علیہ السلام باندې لګه بوج شوله الله تبارک وتعالى آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله تاسو دعوت درکړی شي کنه او دعوت خو وخوړو بیا ځای خوريږي خبرو د پاره مکه نه د خبرو د پاره بیا مکه نه اوس هم دا مسله ده چا در له دعوت درکو د ډوډۍ نو تا ته چې لکه غرمې ډوډۍ له به تراشي نو داسې مکو چې نه خو بجوله پسې لاړ شي صحیح ده کنه هغه به تیاری کوي ته به ډیره کې په کور کې نه است نو ستا سره هغه سو کی چې کم ټایم درته د ډوډۍ خودلې د ډوډۍ ټایم لبزي ښا
او چې کله دې ډوډۍ وخوړله که نه نو بیا داسې مه کوه چې بالغ ځان ته رانږدې کړې او ډوډۍ وایي کیسې شروع کړې صحیح ده ډوډۍ دې وخوړله بس دعا کوه پاسه وایه مونږ ولاړو دا طریقه ده ښه طریقه دا ده چې د ډوډۍ دعوت درکړه شو ټایم لځه زمونږ خلکو څه طریقه مشوره کړې ده چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري بس وایه لکه زه ځمه نو مونږ خلک وایي مړه داسې هوټل خو نه ده چې ودې خوړه ځي نو خو ډوډۍ له دې راوستې ومه که نه څه ناستې له خو دې نه هم راوستې تا ما ته ډوډۍ له به راشي نو رالم ډوډۍ مې وخوړه څه شي ته کښېنمه صحیح ده که نه څه شي ته کښېنم څه چل دی ډوډۍ دې وخوړه بس زه ځه الله دوی به هم فارغ شي ته به هم په خپلو کارونو پسې ځې دا د شریعت طریقه ده ښه خو دا خو مونږ وزګار خېږو که نه په مخ د ځمکه زمونږ کار بل نشته دی نو چې ډوډۍ دعوت راکړې نو په لسو بجو پسې به لاړ شو او چې ډوډۍ وخورو بیا بالښتونه رېږدي کړو نو د مازدیګره پورې غرمې ډوډۍ له به تلې مازدیګر نو کار دې نشته نو ناست پته نه چې کار دی نو بیا به ته نه وې ناستو نو د شریعت طریقه دا ده چې بیا پاسه ځه نو الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله دعوت درکړی شي دعوت ټایم لځئ ډوډۍ خو خوړه بیا خبرو ته مه کښېنئ پاسئ ځئ خورېږئ الله آیتونه نازل کړو او د پردې حکم راغی چې د نبی علیه صلات وسلام د بیبیانو نه د نن نه بعد څه شی غواړئ د پردې نه اخوا به غواړئ الله تبارک وتعالی د پردې آیتونه نازل کړو به هر حال دا د زینب رضی الله تعالی سره د نبی علیه صلات وسلام نکاح وشوه او دا زینب رضی الله تعالی ډېره نیک عمله زنانه وه ډیره نیک عمله زنانه وه حدیث مبارک کې راځي دا سخي ډیره وه عایشه بي فرمایي یو ځل نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی تاسو کې به د ټولو نه لومبې زما خواله هغه ښځه راځي چې د چا لاسونه اوږدوي نبي علیه سلام دا موږ ته په ژوند باندې فرمایلي وو چې په ټولو لومبې کې به زما سره اخرت ته هغه تنه تاسو کې ماله راځي چې د چا لاسونه اوږدوي وی چې کله نبي علیه سلام وفات شو که نه نو موږ چې بیبیانې به کېناستو نو د یو بل سره خو به لاسونه میچ کول چې د کمې بیبي لاس وګرځي دا به لومبی مړه کېږي موږ به د یو بل سره لاسونه میچ کول وی په نبي علیه صلات وسلام پسې د ټول نه لومبې چې وفات شو هغه زینب رضی الله تعالی وی موږ بیا وروسته پوه شو چې د نبي علیه سلام مقصد څه و موږ کوم مقصد اخیستی و د نبي علیه سلام مطلب دا و چې د کومه بیبي پکې سخي ډېری لاس اوږده مانه چې سخا پکې ډېره وي او موږ ظاهري لاسونه د یو بل سره ناف کول وی په موږ ټولو کې سخي چې ونه هغه زینب رضی الله تعالی یو ورځ ولا عمر رضی الله عنه 2000 اشرفی راولېږلي وی زینب ته وایي چې دا ستا خرچه ده د کور خرچه ده وی دا زما ده وی او وی دا خو ډېره زیاته ده کپړه یې پې وغوړوله داسې خپله یو خادمه یوه نوکره هغې ته وي دې کپړې نه لاندې لاس منډه و چې څوک غریبانان راځي پیسې ورکوه 12000 دینار او 12000 دیناره د سرو زرو پیسې وي چې څوک راځي بس لاس منډه ورکوه ورله پیسې کپړه پې وغوړوه نوکره ناسته وه چې څوک غریب به راته سوالګر به راته لاس پې منډه پیسې به یې ورکولې لاس پې منډه پیسې ورکولې چې د نوکرې پای کپړه لاس و نو سر لاندې تې ډېرې لږې غونته پیسې ښکارېدې نوکره ورته وایي زینب امهات المؤمنین د مؤمنانو مور تا خو ټولې پیسې په خلکو ویشلې نو چې ماله دې پکې هم څه راکړی وې که نه ولې زما پکې څه حصه نه کېږي کو چې ماله خو دې پکې هم څه راکړی وې که نه زما په لاس دې ټولې تقسیم کړې ماله دې پکې څه شی رانه کو وی ښه ته خو رانه هېره وې د کپړې د لاندې چې څومره پیسې دي هغه ته واله ځه هغه ته واله وی چې کپړه مې ترې راټوله کړه نو صرف 80 دیناره پاتې شوي وو 80 دیناره دا د سرو زرو پیسې وي دا پاتې شوي ما ته د 80 پاتې شوي دا وی چې زه دا ته واله ځان لی اوسه دا ته واله ځان لی اوسه دومره سخا وه سخا پکې او د ټولو نه زیاته رښتینې وه رښتیا پکې ډېر زیات و رښتیا پکې ډېر زیات و الله چې په عایشه رضی الله تعالی تهمت ولګېده که نه نو د دې زینب رضی الله تعالی خور وه دا هم د منافقینو سره په هغې کې شامله شوې دا صحیح مؤمنه وه خو هسې دوکه شوه د منافقینو په خبرو کې راله د هغې سره شریکه شوه نو نبي علیه السلام د دې نه تپوس وکړو وی زینب ته د عایشه متعلق څه وایي ما ته ووایه که نه ستا څه رایي ده دې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره قسم په الله چې د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی نه دی لیدلی د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی که نه دی بن وسی وه مونږ چې د پښتو کې بن وایو دې به وي چې راشه موقع ده او د نبي علیه السلام پکې د ټول نه زیاته مینه د دې سره د راشه ته پکې هم خپل کار وکړه چې پرېږدي دې ورته وایي ما د عایشې نه د خیر نه ما سوا بله خبره نه دی لیدلی یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام مال غنیمت تقسیمو نو د زینب رضی الله تعالی په منځ کې پکې خبره وکړه چې خبره وکړه عمر ته وایي چپ شه مړی عمر غوسه ډېره ورته کړه وایي چپ شه ته ولې په منځ کې خبرې کوي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عمره دې نه کلار شه دې نه کلار شه دې ته څه مه وایې دا خو اواهه ده زینب خو اواهه ده صحابه کرام ورته وفرمیل د الله پاک پیغمبره اواهي څه مطلب وي د ابراهیم علیه السلام متعلق الله تبارک وتعالی نه فرمایي
چې انه لأواه حلیم. اواهی مطلب دا دی چې دا ډیر نرم دی، د دې زړه ډیر نری دی، نو دې ته غوسه کېږه مه، دا په زړه باندې نرمه ده ډیره زیاته، دې ته څه مه وایه.